څلوېښت کاله چې په یو ځای کې جنګ تیر سي نو د هغه اثرات خو طبعا ټولو ته معلومیږي. خو لله الحمد افغانانو کې داسې احساس شته چې خپل دغه ښایسته ملک په ډېر کم وخت کې آبادوي او الحمدلله ملا یې ورتړلې ده. نو د دې آبادۍ کې موږ تاسو به یې ټول برخه واخلو. یوازې په یو مشخصه خلکو پورې دا هېواد اړه نه لري. زموږ او ستاسو ټولو یو ځای هېواد دی. د دې هېواد د آبادۍ په خاطر باید یو بل ته لاس ورکړو. دغلته تاسو وینئ په 100,000 کورنۍ موږ راوغوښتې، 400 کورنۍ موږ راوغوښتې، 400 کورنیو ته خوراکي مواد توزیع. دا مفت نه کي. دا چې همېش تاسو لپاره موږ وایو چې دغه لینک کې ځان ثبت کړي، خپل د حساب نه 10 20 30 40 څومره ستاسو د حسابه ستاسو وس او توان دغه ته ځان ثبتوي. ستاسو د اکاونټ نه راځي د قمر بنسټ اکاونټ. قمر به انشاءالله په افغانستان کې په سختو شرایطو کې دې ته خوراکي مواد، همدارنګه د یتیمانو روزنه، همدارنګه پول و پلچک جوړول، ښوونځی جوړول، ورسره څاګانې جوړول، مساجد جوړول، دا ټول په دغه پیسو کې دي چې تاسو ته موږ وایي. نو همدا اوس په دغه لینک کې ځان ثبت کړه، د افغانستان په آبادۍ کې برخه واخله. الله مو خوشحال لره. ډېره مننه او درنښت. السلام علیکم ورحمة الله. فليت الزمان غدارا